زمامی وزر ماتی شوی کمی ساگانو بانی چی فرشتہ پیدا کی دل آغا ساگانیم ختمی شوی خادمانیم ختمی شوی جاہ و جلالیم ختم شوا رتبہ دبدبے ختم شوا پخلی بانی کم تسبیحاتو اگا حیرانو لاروا زور لور علم خفشو معا چه اے فرشتی تو خو اگا فرشتی وی چی داسمانون نبروی داسمان نالارا کو ذکری دکوی کاپ غلنے بانی والارے اگا وزری بچی تاخوری کری اگا بچی چی 70,000 فرشتی مستا خادمانی وی نوکرانی اگا نشتا دسیوسان بدی اللہ فرشتہ پیدا کولا ورط پجڑا شلا ورط پجڑا شلا جبریلا جبریل علیہ السلام ماند مدینی دا جانان بید بشویدہ ماند حضور مبارک بید بشویدہ وی سنگا کم سے کی دکھڑے دا تو خبر اسمانونو کیوی استاد یو سانه به یو فرشته پیدا کیدا وسره دی ماتی دی خادمان لر شوی دی سبه د بی شوی دا ورته وی جبرئیل السلام چې کله د دوکو نو سردار د معراج په سفر راتلو او سونه فرشتي را وته استقبال ته ولاړی وی شکل د و اسمانونو دی بر راغی تو سره دی ما اولید دا اللہ غنڈی فرشتی پا اسمانونو کی ٹولی پناست پاتے شوی نوی ٹول زما دا مدینی دا جانان استقبال تولا وی بس ما کے دا کاروش چکل دا نبی راگے نو زپا نسیدم حضور مبارک چکل راگے زو تپا نسیدم زدہ اللہ من متون ندریدم زده دو کونو سردار تا اون ندریدم ویچی کل اون ندریدم و نبی مبارک لاړو اللہ سر راز و نیازم کو واپس لاړ ویچی حضور مبارک لاړ اگه پوری راتا خدایم غاق نکو چسو پوری نبی پاس بارد وچی کل نبی لاند نکوشو ویچی سون وزر زماوی زو پا ہوا کی دما دا سی وزری ویچی دا اسمان دا کناری و پا یو وزر ما بند کریو تولی وزر را لخدای مات کی 70,000 خادمین فرشتی را سروی بی اللہ ورطوی چه زمان دا نبی قدر نکی دا غنڈ خادمین فرشتیم نندل رکوما او بیرا توی پاسمانونو کی دیم نپریدما لاندې زمکې ته د کوزوما او بیا په هغه تاترین غر کې چې د کوم ځای ټکاونه د پیریانو ده د دیوانو ده اوې تکه توره تیاره ده کوی کاب غر ته دې وړمه الله دلته راکوزه کړې ما په چغو چغو خدای ته جاړم خو پورې درخواست قبول نه دی جبریل علیہ السلام وی اے دا اللہ محبوب زپی خفشو ما چدی ما تو جڑل وی ماوی چوری کا خدای سر دلہ جوڑا کوبا دے سر دلہ جوڑا کوبا نک صبرو پہ خیر دے بچی سشیوی دی زبستا پا کار کی انشاءاللہ دا خدای دا رضا دا پارا قدبون والما ننم چی دا چا دو مسلمانانو پا مسکی مسئلہ راشی منگو تاسم دا خدای دا رضا دا پارا قدم غلی شوی و توی فرشتی خفقی گا ما دا خدای در رضا دا پارا قدم پورتا کو جبیل صلاة و سلام و ایزل آرمد مدینی منوری جانا انا اللہ خود بھی خبرین عالمنی ارسخ والآئینی اللہ ریدن کی دی اللہ لیدن کی دے اللہ تعالی جل جلالہ پدی خبر بان عالم نے و ایمان اللہ توی کریمہ کریمہ کم پرشتہ چی پاسمانن کی بروا او داگی او یا زر خادمانی وی او داغی د یو یو سان بتا یو یو فرشتہ پیدا کولا
آغا فرشتی لدی وزرم طول ماتی کری دی خادمانم دلر کری دی آغا دا کوئی کا پغربانی جڑیگی وی سوئی وی اللہ تو وی چیز ما جبیل السلام اللہ تو وی چیز ما درخواست قبول کی ما نبی دبی شوی دا بس منم چی ما بی دبی کڑی دا ورطو وی اس ما فی غواری وی اے جبریل علیہ السلام دغی فرشتی مبارکی لدوبارا واپس لارشا چه زمانے بیتا دا میراج پشپبانی ادری دلینی عرص میدن میں ٹوکل ختم مکلا ہو اے فرشتی خیر وسندل چانس در کوما یو صبر مظاہر در سر کوما دا خیر معامل در سر کوما اے فرشتی جبریل السلام لارشا خیر چی اگا وقت بید بیشی و اشن بی خدا و زمان دا مدینی پا جانان مبارک دا درود شریف مبارکی ترانی شروع کا او زمان پا دا نبی درودن ہویا نو چکلت درود ختم اللہ وی اسمانونو تبدی برا واپس پلٹی کونی تروخی جو ما لگا میرا بانیو کا شنڈی لگیو خوضو در نبی پا درود شریف بانے کم نعمتون چتانا ما غشتلی دی دوبارہ بید حضور دخکولی مخ پا خاطر جبریل علیہ السلام راگی فرشتی توی مبارک شاہ وی دسا وی درخواست قبول شاہ درخواست قبول شاہ ویسا شرائط پکشتا او شر پکی دے ویسا شر دے شر پکی دا دے چه دغه نبی ته تو ولاړه نوی تا ته دغه سزا ملو شوه اوس په دغه نبی درود شریف ووایا واپس په دغه زوال نعمت په وجه باندې دغه نعمت مبارک بیا دوباره ملو شي نو دا جبریل علیہ السلام وی دا فرشتہ ناستا وا وی شکل درود وی نو درېدا وی په ولاړه په خپل پیغمبر درود وی دا داسی نبی نے قربان شاہ چھ فرشتہ و تا ادریگی نو اللہ پہ پا جلال کے راضی اللہ پہ پا جلال کے راضی دا خو زمان محبوب دے دا خو ما تڑی اگران دے چھ دا قدر نکی دا ملم زماؤ تانا ما سونا تارا بھی در کرے وا تانا ما 70,000 فرشتی در کرے 70,000 فرشتی ستا خادمانی وی ستا بیایو ستا بیایو فرشتہ پیدا کی دا خوش زمان نبی تا اونے دری دے عرص میدن لرکا اس بیا توبہ باسی نو بغیر دا دین رے توبہ نم آپ کو مچے پا دا خکولی پیغمبر دا درود شریف ترانہ شروع نکی شکل دی فرشتی درود شریف شروع کر او درود ختمو جبریل علیہ السلام دا مدینی جانان تا دا سکتا بیستار دی خکولی مخنا قربان شا ستار دی خکولی مخنا و ستار دی خکولی ظلفنا قربان شا ستار دا مخدے تسولا محبوب دی سولا و تگراد دی بیشی درود شریفی ختم کر بیشی دا سمکتو واپس خدای پاک اخبر ٹکونی اسمانونی تو برخی 70,000 فرشتی میں وہ سروکتے چی وہ سربیا خادمی ہی والھاڑے وی بیچی سائے گستن میں شروع کی ہوئی میں کہ تو مکہ سے دیوئے فرشتہ دیوئے سانا پیدا کی دا وی ماں ویچی اللہ ننند لراغلی ماں محبوبی کریم مبارک استار دی مخدی دار دا پاک ماں ویچی دا سیلی بیلے ورشو دا سینے بیلے ورشو چه دا دغه نبی دا وجه دا خود تمام کائنات درہی او دغه نبی اللہ تدون محبوب دی ورتگران دی یرا رب العالمین جل جلالہو دی زمانگا استاسو دا طول دا خکولی پیغمبر مبارک سر محبت و مین دیدا لگ دڑا دا خلاصا دائل خیرات ندی دا طریقت گلالو تا دا پتہ لگی دائل خیرات دا ہر روزی ہر یو حضب دی حزب اول دی حزب ثانی دی حزب ثالث دی حزب رابع دی حزب خامس دی حزب سادس دی حزب سابع دی دا اور وزو دا ہر یو رس پلک پلی درود شریف دی
مبارک فرمائی دد نام چیوا حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان شاذلی رحمت اللہ علیہ مبارک دی مبارک وی چیزو پلار بانتلم و مزل مکاو وی پا دشت بیابان کے تن دیوانستا او بنشتا وی ناگا نما مخامخ یو غٹ کویو کتا چه پداغا کوی کی مزیداری و مشتا خودلچا نشتا برقا نشتا چه پا کم طریقه دو برو باسما وی دیر خفشما وی دنهو کال عمر کی یو جینه دا مخامخ کور نرا روان شوا وی ما تیو کتا چه دتا دا ابو مسئله دا وی ما وی چه برقا گورم وی اگی وی چه ولی صاحبا بی چه ابو پکار دی وی ناگا ناگا مرشومی دنهو کال عمر کی وا خپل لعاب لاری راوارشتی و کویتی وروشتی وی چه دی سوکا وی چه می کتا دا کوین ابو سر تراغلی وی ما پیو دا شرداو مکتا حالا دا سنگا چلوش وی زنانو دغا نهو کالو جینه واپس لارا کورتا وی کور خو مولی دا وی چی دا مو دا شردامو کو بمی اس کلی لارم دروازه میں اوٹا کولا مشر زنانا آوازو کسو کی وی قربان زا ابو عبداللہ محمد سلیمان شاذلی رحمت اللہ علیہ ما دا مشوم دا نهو کالو وڑکے سوک دا وی دا زمالور دا وی قربان دی سر یوسو خبری کوم دا پردینا خوا ویو کوا سرا بشیر اشا دا ملمد خیر دی ورطوی زما بچے زخو مشر انسانی ما مشری ما سالی نوجوانی تادی ما سمواری تو پس خید ما چی اللہ رضو الجلال استادی لعابد حل سمر کمال ورکے ورطوی ما شوی بچے ما خبور کا قتل جزال دکوینو براب حرک ما خطاق پر لانے ورطو کلی اگی اگا اللہ تعالیٰ جل جلالو بسر ترا وصدلے داولے ستاسو عملی نوافل کی تلاوت کے تحجد کے دشپیرہ پاسی اللہ تو جڑا گانے کے ماتم خیا چمہ کم دغا سر پیداشی ورطوی قربان منزنم الحمدللہ کو مسلمان ما خزما دشپی رضیب الکانش دا وی سکار دے وی بتصور کی دا مدینی منوری دا جانان گنبت حضران رمحا شنی پدغ نبی مبارک بانی درودن مبارک ہویا نظمہ دی لاڑو اللہ دون شفا ورکڑیا قربان کے مریض لے ورکوم اللہ مریلم صحت ورکی سبحان اللہ اور چتا تا مسئلہ رالنو بس لگدم میں اغیت ورویشتن وغم اللہ لکار برابر کر حضرت ابو عبداللہ محمد سلیمان شاذلی رحمت اللہ علیہ وی بس یکدم میں قلم رواغشتا اور فصل اول میں شروع کا اول میں تسبیحات دا اللہ شروع کا اور داغین پس میں حزب اول شروع کا دا مدینی پر جانان میں دروش شریف شروع کا ماں کتاب چلی کلی دے داغا معاشمی وڑکے دا وجہ ملی کلی دل خیرات چی مولی که داوی داگه وڑکه دا وجه داگه وڑکه که سکارو وڑکه دا مدینی پا جانان درست شریف بیانا شاو گورا اے ہر حنقات ورشا ہر عالم لورشا اگ عالم لورشا چه اگر طریقت کنیک سرا لگی دلی یو سلسلی سر نسبت لری یو خانقاہ سر نسبت لری سلسلے قادری مبارکی سرا نقشبندی مبارکی سرا سردی مبارکی سرا چشتی مبارکی سرا تو اگورا پا ہر زی کی با اغی سر دائل خیرات خامخا پروتی دا بو سر خامخا پروتی ولی اگر مرشوی بچے نوی ما سبق یاد کر او انن الحمدللہ دا غصون کالو شوی دی وفات چی دی نو پا 870 ہجرے کی دی وفات تی او اس 1444 ہجری دا اس 1444 ہجری دا شپگنیم سو کالو شو نا میں تو گو رہی 870 ہجری شروع دا
870 ہجرے کی دا ابو سلیمان شاذلی مبارک وفات دی او 1444 ہجری شروع دا